عبدالله صاحب ته مخې ته و اته زنانا د خزرج قبیله مخې ته راغلي. آغا زنانا عبدالله صاحب ته یو راله اے ملما ستا سلا ضرورت دی. عبدالله صاحب سمکی ته ګوري وجه دا ده چې د عبدالله صاحب تندي کې نور د جناب رسول الله دی. بل جنی ورته راتاو شو ورته وی اے نوجوانا اے د عربو زلمیا ولی منگ تا گورنا من خودیر ستا دلیدو پا انتظارو من ویل کل بید سر ملاقات کیگی. عبداللہ سے بسمکی تا گوری بر گورنا اللہ نن خلق وئی ز عبداللہ صاحب سکوما ز امین سکوما و د عبداللہ صاحب دخپون لگے شما و د بی بی امینی دخپو د گرد ن قربان شما. امینی سبختوری و عبداللہ صاحب سمرا بختوری چتم پلار د جناب محمد رسول اللہ جوڑ شوئے. ٹولو وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عبداللہ صاحب سمر بختورے د خزرج قبیلی زنانا چار چاپیرا د عبداللہ صاحب نا حلقہ جوڑ کړلا و د عبداللہ صاحب سترګونا صدقه شما چاتم ګورینا. عبداللہ صاحب زمکی ته ګوري دا جنکی یو بل تلاس وروړي زی چې ټول ور باندې حمله وکړو. عبداللہ سے پخپل جال کے راولو عبداللہ سے پخپل مکر کے راولو عبداللہ سے بوتل نشی. آغا زنان پا عبداللہ سے باندی تاروس کی ہر یو زنانا لاس ورک دی. عبداللہ سے دا سے اولی دل سترگی پٹکڑی یا اللہ زچی دشپی خوب کی سگورما یا اللہ دا غید برکت مات دا خزن نجات راکا. عزیزانو واللہ زماد نبی پلار محترم خود گناہ دا زینا دا سے اللہ اباسی. عبداللہ صاحب دش پہ خوب لیدلو ابراہیم علیہ السلام میں عبداللہ صاحب تا خوب ترا گئے اس وی خوبنا پکے چارا اوستی تک حقیقی سترگی کو لو کی مولانا صاحبہ تا تب دو خوب حقیقت معلوم شی. زما یعقوب علیہ السلام تب بچے ہوئی اے پلارا ما خوب لی دلے دے خوب میں داسی لی دلے دے ما تستوری پا سجدہ پرات دی ما تنور اس پگمید احترام سجدہ لگے. ابراہیم علیہ السلام خوب گوری اے بچیتا علالو ما اے بچیتا ذبح کو ما زیور تسویا ابت فعل ما تؤمر. داد خوب خبر دا داد ویخی خبر ندا ستا خوب بستا خوب ہوئی خو یاد ساتا د مور د نبی علیہ السلام خوب تا گورا نیک د عبد المطلب د نبی علیہ السلام د نیک خوب تا گورا خوب بستا خوب ہوئی خوب د عبداللہ صاحب تا گورا خوب بستا خوب ہوئی استخپل کار دے خوب د ابراہیم بن ادہم تا گورا خوب د حضرت عبداللہ صاحب تا گورا خوب د محمد قاسم نانو تبی تا گورا خوب د امداد اللہ مہاجری مکی تا گورا. اے صاحب تاثر اتفاق نلارم ستا د خوب سر اتفاق نلارم ستا تعبیر سر اتفاق نلارم. ما تزما شریعت پروتے ما تزما قرآن و سنت پروتے زبا اگا خوب تا خوب نوے ما چکم خوب تا شریعت خوب نئے ویلے منگا خوب خونا بیناو. زمان علماء یاد ساتای گورے
خبره ډېرې داسې راځي مخې ته خو غوږ کې راته اغیار وی احتیاط کوه خیر دی خلق به هر څه ارڅه وایي وی ته احتیاط کوه زه احتیاط به کوم قیامت ته چې رسول الله مبارک حوض کوثر ته راشي ای احتیاطي ماما ته به څه کوې خلق به جهنم ته رواني دغه وخت کې به ته څه کوې نبي علیه السلام له به وایي زه په احتیاط راغلی یم یاد ساتئ د عقیدو حفاظت وکئ د پټي حفاظت کې د پولې حفاظت کې د نیکه تانه 2 پوله پاتې ده تا ته د 100 کاله بعد برید معلوم دی لیکن تا ته د جناب رسول الله د عقیدې څه اهمیت نشته دا مسلمانی ده دی به م وایي ما حوض کوثر ته بوځئ چې محبوب می شفاعت وکړي د پیغمبر د خاندان عزت په زړه کې ساتو که نه به ساتو با دا مو ایمان دی دا مو عقیده ده ما ته چاول مولوی صاحب دومره لوی کار دی کړی او دا هر څه به ختم شي مال څومره خوند کوي چې دا هر څه د نبي علیه السلام په مینه راغلل او د رسول الله په مینه به قربان کما خوند دی ته وایي دا خو د محبوب په عشق کې چې دې مقام ته ورسېږي یاره تاسې په خدای باور وکئ په منبر ناست یم دا د حق د اواز د چغې دا یو هغه اواز دی چې دا د انبیاو اواز دی والله هر څه مې د زړه نه برداشت شي لیکن د محبوب په خاندان کې د محبوب علیه السلام په ذات کې هیڅ قسمه خبره نشم برداشت کولی تاسې برداشت کولی شئ جواب را کی برداشت کولی شئ خانو بیا عزیزانو دا د هر چا خبرې ما اورئ چې د هغه شکل د سنت برابر نه وي د هغې خبرې ما اورئ لږ غیرت ځان کې راولئ زما د معشوقۍ په مخ کې داغونه مه لټوه زما معشوقه الحمدلله بې داغه الله پیدا کړې ده زما محبوب بې داغه پیدا دی زما د محبوب پلار ته الله کومه تقوا ور نصیب کړې وه ابراهیم علیہ السلام خوب ترازی ورتوی اے د محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلاران تانا برب العالمین دنیا تا اخیری نبی راولی اغزما دعا دا عبداللہ سے براغی کورتا چکل را رسیگی عبدالمطلب سے مخیط ورزی ورتوی اے بچڑیا ما یو داسی خوب لیدلیو چه چار چا پیرتان د اور حلقه جوڑوا یو دروازه نوا و بچڑیا ما دشپی خوب لیدلو چه سوک د اسمان نراشی او تا ڈولی کی نہیں و زما بچیا آغی اور میں ندی اباسی و بچیا تا باندې لار کې سه امتحان راغله ده ورتوی پلارا مان خوب زبد خوب تعبیر داسی در کما چې مان د خزرج قبیله و ات زنانه تاوی شوه زی ګنا ترابل لما و پلارا ما اسمان ته اولیدل او رب العالمین ما تلار را نصیب کړه خوب کنو خوب خوب ګوري ښا الله دې موږ ته خوب کې رسول الله مبارک راولي په دې جمعه د جمعې نه وړاندې د غلط تلوم دا تنګي 400 نه خوا بیان مې ودا بیان نه راتلم په لار کې نو جوان موبایل کو مولوی صاحب مالچی جی وای ټیم دی اخله مې 15 منټه ټیم راکا کې دې شراغله نوجوان مال وایا زړګي ټیم در کوم خبره کوا ما ته وای ډېر دعای وکړه اخر کوي چې مولوی صاحب ما الحمدلله اب تک هغه درود شریف 300 کم 10000 ته مې رسوله ک 9000 ته مې رسوله دلته خطا نشم نو وای مولوی صاحب ډېر عجیب خوبونه مې ولیدل عزیزانو خبره دادا چې ته د چا ذکر کې خوب کې به خامخا ګوري به کنه به ګوري نو دا دوی چې نه ګوري غوسه ورځي نو ته ذکر نه کوې د خدای په قهر اخته شي ته خو بې ادبي کوې ته چې د چا ذکر کې خوب کې بیا ګورې فیض الحسن دیوبندي رحمت الله علیه 21 ځل به په هفته کې د رسول الله مبارک خوب کې ملاقات کېدلو نو هغه څه کول هغه به روزانه 1,10,000 کرتی درود شریف لوستلو
فیض الحسن دیوبندی رحمه الله چې کله دنیا نه لاړو یو میاشت د کوټې نه خوشبوئی روانه وه. دا یاد ساتئ ته چې د چا ذکر کې خوب کې بیا ګورې